تاسو زموږ د وجودونو نه انکار مه کوئ. تاسو د موږ د وجودونو نه انکار مه کوئ. د بنیاد کاڼي یو خو چاته په نظر نه راځو. د وطن ستوري خپرونې همدا شان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدنکو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ او خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت په کلیو کې به نوښت وي. قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې مونږ شاعرانو سره د هغوی په شعر شاعری او شخصی ژوند خبرې اترې کوو. نو په دغه برخه کې راسره نن شهید احمد صاحب میلمه دي. نو شهید احمد صاحب سره به شعرونه اورو، غزلې به اورو. نو ټول ناول به هغه ته په خپل خپرونه کې هرکلی وایي، ستړي مه شي. نو شهید احمد صاحب تاسو ته به دغې خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایي. ډېره مننه، ډېره مننه. شهید احمد صاحب نو که زموږ دغې مینوالو سره مو لږ ځان معرفي کړو نو ډېره به ښه یو دا راته ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه شهید احمد او بس د اترې اوسېدونکی یم او پي ډي سي ټیچر یم. دا جاوید صاحب محترم دا موږ سره یوه سکول کې یوه سټاف کې پاتې شوې ده او بس ژوند خو الحمدلله الله کرم نه ډېر مزدار ډېر فرصتونه. تاسو هم ډېره زیاته شکریا ده کوو چې موږ ته مو خپل دغه قیمتي وخت وایستو. نو زه خو یم مینوال به په تمه وي که دوی ته مو څو غزلې شعرونه ډلۍ په ډېره ښه ده. جاوید صاحب دوه شعرونه دي چې نبینا څه کوې، نبینا څه کوې بینا ته په نظر نه راځو، نبینا څه کوې بینا ته په نظر نه راځو، داسې تیارې یو چې رڼا ته په نظر نه راځو. او تاسو زموږ د وجودونو نه انکار مه کوئ. تاسو د موږ د وجودونو نه انکار مه کوئ. د بنیاد کاڼي یو خو چاته په نظر نه راځو. تاسو د موږ د وجودونو نه انکار مه کوئ. د بنیاد کاڼي یو خو چاته په نظر نه راځو. او یوه غزل دې سره شریکوم. جاوید صاحب مطلب عرض دو چې که په رښتیا سره په راز د ژوندون پویه شومه، که په رښتیا سره په راز د ژوندون پویه شومه او تا به مونده کړم خو که زه په لټون پویه شومه، که په رښتیا سره په راز د ژوندون پویه شومه او تا به مونده کړم خو که زه په لټون پویه شومه او راټولوم په یو مرکز دا لړزېدلې جذبې، راټولوم په یو مرکز دا لړزېدلې جذبې او شکر د اوس د زړګي په تړون پویه شومه او بغیر د عشق نه دا نیمګړه هر یو کار د دنیا، بغیر د عشق نه دا نیمګړه هر یو کار د دنیا او د عشق تخم مې شو زړه کې زرغون پویه شومه او چې څومره فکر مې وکړی د ژوندون په عنوان، چې څومره فکر مې وکړی د ژوندون په عنوان بس دومره زه هم بیا په دغې مضمون پویه شومه. مهرباني. چې څومره فکر مې وکړی د ژوندون په عنوان بس دومره زه هم بیا په دغې مضمون پویه شومه او سبا به وکړي فیصله زما په حق کې مګر، سبا به وکړي فیصله زما په حق کې مګر که زه خو یو ځلې په نن و پرون پویه شومه او ستا هر ارمان ته به د تا زغره ور واچومه. جاوید صاحب ستا هر ارمان ته به د تا زغره ور واچومه او که په کیسه د خوشحال خانه پښتون پویه شومه. ډېره مننه. ستا هر ارمان ته به د تا زغره ور واچومه که په کیسه د خوشحال خانه پښتون پویه شومه او مقتارو چې اوس کې د نه چورلیږي سر په ګرځندونو د وخت، اوس کې د نه چورلیږي سر په ګرځندونو د وخت او شهیده تا کې د رغلې بدلون پویه شومه. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېره مننه، ډېره شکریا ستاسو د وخت راکولو، خپل قیمتي وخت مو موږ ته وایستو. جاوید صاحب هم ډېره زیاته شکریا ده کوو چې دغه پروګرام یې را جوړ کړو. مینوالو تر بلې ملکې پورې مې اجازت غواړم. ستاسو ورور ساجد خټک په لویه لار مو سپارم. خدای په امان.